سره د دې لپاره لومړی راځو CMD ته دا هم لکه د USB چې ما کلیک کاوه USB چې مو پارټیشن کاوه داسې طریقه لري لیس ډیسک سلیکټ ډیسک 1 صحیح شو ځکه چې دا فلش ده که نه نو ډېر احتیاط به کوئ که چېرې تاسو دلته 0 ووهئ نو د 0 پر ځای باندې بیا دا پارټیشن در سلیکټ کوئ که پارټیشن پارټیشن مه کوئ یا فارمټ کوئ بیا به نو ستاسې ډیټا ټول له ما باندې راشي نو لیست 1 سلیکټ کوم دا چې کله کو بیا کلین وهم چې کلین و کله چې کلین وو دا به انټر د کلین نه وروسته بیا چک کوو بیا به کریپ پارټیشن پرایمري و که نه دا به ووهو کله چې هم دا کریپ پارټیشن پرایمري ووهو له هغه وروسته بیا چک کوئ بیا هم له هغه وروسته فارمیټ ووهو دا فارمیټ ډېر مهم ده ځکه د USB تر دې ځایه خو هم دا طریقه په USB کې هم کار کړی و نه USB پارټیشن کې خو دا طریقه چې د فارمیټ S equal file system equal to NTPS صحیح شو چې نیو ټکنالوژي ده که نه نیو ټکنالوژي فایل سیسټم ده نو دا FTS فایل به تاسو همیش چک کوئ د USB د پورټیبل لپاره به فایل سیسټم باید چې NTPS وي دا به تاسو انټر کړئ کله چې دا انټر کړئ بیا تاسو یو مهمه خبره چې ده هغه ته به لیست ته به راسئ ولیم که نه کله چې سب ST یو کمانډ کاراو چې یو مجازي ډرایو هم جوړاو په هغه کې به موږ له څه شي استفاده کوله دا ډیسک پارټیشن لیست ویډیو څخه دلته به تاسو سلیکټ والیوم دی کوم ډرایو H ډرایو ریموویبل 14 GB ده که نه تاسو کولی شئ د H پر ځای باندې والیوم ID ده که نه دا چک کړئ 5 باندې سلیکټ کړئ صحیح شو او اساین به ووایو کله چې دا اساین ووایو دلته راځو دا چې کله اساین کړو نور به تاسو چک کړئ د اګزامپل لپاره دلته ستاسې USB DVD ROM F ډرایو ده که نه او دا G ډرایو ده نو تاسو به چک کوئ دلته به ورته ولیکئ چې کاپي کا د F ډرایو په داخل کې سټریک چېرته سیسټم فایلونه هم یعنې ټوله ډیټا هېڅ ډیټا مه پرېږده چېرته د G ډرایو داخل ته دا مهم کمانډ ده نو به ټوله ډیټا لکه بوټ MGR فایلونه سره له کومو فایلونو سره چې ډېر مهم دي سیسټم فایلونه بوټ MGR فایل ده که نه یا داسې مثال اتو اکزیک فایل ده یا IO فایل ده یا کمانډ فایل ده دې ته ورته نور مهم فایلونه به چېرته لاړ شي USB ته به لاړ شي د دې S وهلو سره د چی په وهلو سره د S په وهلو سره به د دې F ډرایو داخل کې چې ټوله ډیټا وي هغه به دلته لاړ شي او بیا به انټر وهئ کله چې دا انټر وهئ تاسو به چې اکزیسټ هو تاسو چې ډیټا کاپي کوئ تاسو د ډیسک ډیټا کاپي نه ده ډیټا کاپي نه ولې ډیسک پارټ دا خبره ډېره مهمه ده که په ډیسک پارټ تاسو کوئ دلته راسئ ډیسک پارټ تاسو کې دا امکان نه لري تاسو ګورئ که اوس ورته وایئ چې د F ځای په داخل کې سټریک دا سټریک کاپي کړئ هغه وایي چې کاپي نه پېژنم نو دې کمانډ تاسو د دې نه اکزیټ کېږئ وځئ به چې کله ووتئ بیا به درته ورته وایي چې کاپي کړه د F ځای په داخل کې سټریک سیسټم فایلونه چېرته دي The device is not ready because the مخ دلته چیرې device not ready د مخ سره په دې کې دا هم د USB فلش دا طریقه